د علي وزیر او محسن داوړ خبرو نن پنجاب او د پنجاب لاسپوسي ورخطا کړل. علي وزیر د ډیورند په اړه پنجاب ته څه وویلې او همداراز محسن داوړ ګلبدین حکمتیار ته څه چیلنج ورکړ، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. محسن داوړ حکمتیار ته وویلي تر څو چې د غورځنګ یو مبارز ژوندی وي، قسم په خدای کا ستا هغه پلار لا پر افغانانو ستا فیصله مسلطه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي محسن داوړ د میرامشان جلسې ته د وینا پر مهال وویل ګلبدین حکمتیار چې کله اسلام آباد ته ورغلی و له هغه ځایه یې وویل چې په افغانستان کې د پاکستان د دښمنانو حکومت جوړ دی او ویلي چې هلته اوسنی حکومت باید تغییر وکړي. محسن داوړ زیاتوي موږ ګلبدین ته دا خبره کوو چې د غورځنګ حدود نشته، د غورځنګ حدود په لر او بر افغانستان کې دي او تر څو چې د غورځنګ یو مبارز ژوندی وي، قسم په خدای که ستا هغه پلار د افغانانو پر سر یوه فیصله مسلطه کړي. همداراز علي وزیر د میرامشاه په غونډه کې پاکستانی ریاست ته دا خبرې کړې دي او پاکستانی ریاست ته ویل دي پاکستان د ریاست دی خبر وي چې په اغزن تار باندې یو قوم سره نشي جلا کولی، د بدن یو برخه دو ټوټې نشي کولی. افغانستان زموږ ورور دی، موږ په هغه ودان یو او هغوی په موږ ودان دي. ریاست هیڅکله موږ سره نشي جلا کولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ژمنه دا ده چې یوه ورځ به مشر ورور د افغانستان څخه په سټیج به درته همدلته ولاړ وي. موږ دا کرښه له منځه وړو او مشر افغان ورور به د لښکر مخې ته درېږي او وینا به درته کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.